څنګه یې حاجي امیر خانه؟ انډیواله څه درته ووایم، ژوند مې ډېر ستړی دی خانه. بالکل ژوند ستړی دی او در پکښې فکر مې دی. ټوله شپه ټکسي چلوې، ستړی یې، مشکلات لرې، لیکن تر تا هم ستړي سته چې پښې نه لري، لاسونه نه لري، سترګې نه لري، بیا هم شکر ادا که. بالکل بیا دې هم در باندې آفرین سي چې په دا مسکینت کې دي، چې په روژه کې دې زکات ورکوي. مشران وایي چاته شی مور کوه بلکې ښه خبره ورته وکړه. ما تا ته هم نن ښه خبره راوړې ده او هم مې تحفه راوړې ده. څنګه تحفه؟ د قرآن شریف تلاوت ډېر کوه، زړه به دې راحت یې، خوشحاله به یې. او تحفه د خوشحال سعیدي له طرفه ده. وټساپ وګوره، لینک درغلی دی. پښتو قرآن یوازې ځیرک موبایل اپلیکیشن چې تاسو ته قرآن کریم د پښتو ژباړې، تفسیر او صوتي تلاوت سره وړاندې کوي. پښتو قرآن کریم اپلیکیشن ښې ځانګړتیاوې لري، لکه قرآن کریم د پښتو ژباړې سره آیات په آیات پښتو تفسیر، صوتي تلاوت د شلو مشهورو قاري صاحبانو په اواز کښې، د قرآن کریم ترجمه په دري او انګلیسي ژبه، د قرآن کریم 2 ډوله پښتو ژباړه، قبله نما، تسبیح، لمانځه وختونه او د الله پاک جل جلاله 9 نومونه او د لوستلو فضیلتونه، د قرآن کریم تصویري ویډیویي تلاوت په پښتو او دري ژباړه کښې. د قرآن کریم دغه اپلیکیشن ښایسته ډیزاین او ګڼ شمېر تنظیمات لري.